ننګرهار کې د یو خصوصي پوهنتون لخوا طب برخه کې د ترسره شویو څېړنو شریکولو کانفرنس ترسره شو. د دغه پوهنتون رئیس شمس الدین همت وایي دغه څېړنې چې د طب متخصصینو او استادانو لخوا ترسره شوي او بیا د ننګرهار طب پوهنځي د با تجربه استادانو لخوا تایید شوي، موخه یې طب برخه کې شته ستونزې او پرمختګونو څېړل او معیاري طبابت ته کار کول دي. دا څېړنې معالجوي طب برخه کې شوي، د غاښونو طب برخه کې شوي دي، د طبي ټکنالوژي په برخه کې شوي دي، د هغو استادانو په واسطه باندې شوي دي چې یا تخصص لري یا علمي رتبه لري. دا څېړنې د جاري 1415 مریض کال شروع نه تر دې دمه د اسد میاشتې تر 19 نیټې پورې تکمیل شوي دي. د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي لوړ رتبه مشرانو استادانو په واسطه باندې د دې مسلکي بهرنۍ کتنه شوې ده، د معیار او کیفیت نه ډاډ ترلاسه شوی دی. یو متخصص ډاکټر پوهنیار شفیق الله آتش چې په دغه څېړنو کې برخه اخیستې وایي ټول روغتیا پالان او طبي کارکونکي باید دغه څېړنې وګوري او ویل ولي تر څو ښه نتیجه ورکړي. که څېړنه څوک ونه لولي، پالیسي میکر ته نه استفاده ونه کړي، هیڅ تغییر چې دی نشي راوستلی، ځکه یوازې لیکنه د کاغذ پر مخ باندې چې دی پاتې کېږي. خو که چېرته دا څېړنې د جامعې او ټولنې عام وګړي، زمونږ طبي پرسونل او پالیسي میکران په خاص ډول دا چې د مطالعه کی او کومه د ستونزو حل لارې ورته پیشنهاد شوي هغه په خپلو پالیسیو کې شامل کړي، نو پرته له شکه چې فایده لري او ټولنه ته نه مستفید کیږي او ټولنه د ناخوالو څخه خلاصيږي. یو بل څېړونکی استاد سعادت مومند له عامه روغتیا او لوړو زده کړو وزارتونو غواړي چې دغه ډول څېړنو ته ډیره توجه وکړي تر څو ستونزې رابرسېره او رسیدګي ورته وشي. اختیا هم چې دا کنفرانسونه چې کوم څېړنیز کنفرانسونه د ډیر زیات مفید دي د ټولنې لپاره. په دې برخه کې موږ د عامه روغتیا د سکتور نه او ترڅنګ د خصوصي سکتور د نورو طبي پوهنتونونو نه هم غوښتنه کوو چې دغه برخه ته جدي پاملرنه وکړي او په دې برخه کې نور لا کنفرانسونه دایر کړي تر څو په ټولنه کې شته ستونزې د هغې سره چې دی هغې ته یو ښه حل لاره پیدا شي او هیوادوال د هغې نه مستفید شي. په ټوله کې روغتیایي مسؤلین دغه څېړنې روغتیایي سکتور لپاره خورا مهمې بولي او عملي کول یې ډېرې ګټې لري.